شیخ صاحب محترم اول خدا وضاحت وشي چې لکه ځوان چاته ویل کی یار کس نن سبا وي بوډا یا وي زملا ځوان مو قبل یا وي زملا ځوان ما اسلام کې ځوان هغه چاته ویل کی چې په هغه باندې احکام شرعیه دا فی نافذ شي جنتی ځوانانو چې کوم عمر خود راشي هغه 33 کلان دا په 33 کال عمر کې سړی التين. شیخ صاحب محترم په اسلام کې د ځوانانو کوم اهمیت ذکر دی. یو غټ فضیلت د انسان د ځوانۍ دا دی چې دا عبادت په دی وخت کې وشي کله چې انسان ځوان وي دا الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی. ځکه بوډاتوب کې شیخ صاحب تاسو خبرم کوم بل کار خاصم نشته کرکټ هغه نشي کولای فیسبوک یې هغه نشي کولای اگر چې بوډاګان شته زباغه ټیک ټاک شروع کړی ټیک ټاک کوي او هغه به استثنایی نو بس بیا مسجد کې خود ناستي خو ځوان سره موقع لري کدا شیخ دا ځوانان په څو قسمه اقسام شته په ځوانانو کې وخت المراتب او ځوانان درې قسم دي شیخ صاحب. یو هغه ځوانان دي چې هغه د دې الټه دي اپوزیټ کوم واه متضاد هغه د دې چې دنیا په هغه باندې غالب او دین داغي خکته تا چې لا نن لاغه ته لاس ورکو تا دروازې کلاو تا د زنا دروازه کلاو تا د فحش دروازه کلاو تا د ازادۍ دروازه کلاو استاد عزت نیلام شو. نبی صلی الله علیه وسلم چې خزي بارکم بدی بیان کړي چې خپل خاون ته بل جنې بیانې چې هغه داسې دا او داسې دا وې دا داسې دا لکه چې بسترګو باندې ګوري مشرت موږ ځکه مونږ کړو چې لاس مې لاوي دي کې به ستاب سبا شهوات روبري. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.